محترم حاضرینو، علم زده کړه دا د انسان د پاره لکه غذا او یا د تنفس دغه شی ضروری ده. ځکه موږ او تاسو چې الله جل جلاله پیدا کړی یو د خپل عبادت د پاره پیدا کړی یو او د الله جل جلاله عبادت چې دی دا هغه وخت کېدلی شي چې ته پر دې باندې علم ولرې چې الله جل جلاله واحد لا شریک ذات دی، هیڅ شریک او هیڅ مثل نه لري، او رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله جل جلاله آخری نبی او آخری رسول دی، او قرآن عظیم شان چې دی د الله جل جلاله کلام دی چې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم را نازل شوی دی، او په دې قرآن کې زموږ او ستاسو د پاره هدایات، راهنمایي او د ژوند کولو طریقه موجوده ده. دا علم دی. نو دا زموږ او ستاسو د پاره تر خوراک او غذا هم ضرور دی، زموږ او ستاسو د پاره تر هر څه دا مهمه ده. ځکه نن په ولس کې امنیت دی، نن اقتصادي پرمختګ ته کار روان دی، نن د خلکو ته خدمات وړاندې کیږي، نن یو پاک د فساد او د ستونزو او مشکلاتو او ناخوالو څخه خلاص حکومت حاکم دی. پر موږ او تاسو باندې شکر لازم دی. نو ستاسو څخه غوښتنه دا ده چې مکاتب درته جوړ دي، مدارس درته جوړ دي، تاسو یې حمایه وکړئ، تاسو یې تر شا ودرېږئ، خپل بچان بې تعلیمه مه پرېږدئ، که عصري وي که دیني، هر نوع علم چې وي هغه ورزده کړئ، او دا په دې نیت ورزده کړئ چې تر ټولو لومړی په فکر کې او په نیت کې مو باید رضا د الله جل جلاله موجوده وي، او تر هغه وروسته بیا د مسلمانانو ته د خیر رسولو، مسلمانانو ته د نفع رسولو او د الله د مخلوق د خدمت کولو اراده وي پکښې کې. نو د دې نظام به تر شا درېږي او ملاتړ به یې کوئ، د دې مدارسو به ملاتړ کوئ، د مکاتبو به ملاتړ کوئ، او وحدت به ساتئ، اتفاق به ساتئ، ورورګلوي به ساتئ، د نفرتونو، تفریقو او مشکلاتو او جنجالونو څخه به ځانونه ساتئ. که الله جل جلاله دې نظام ته بقا ورکړي ان شاء الله تعالی، چې هم به په علمي میدان کې موږ او تاسو د نړۍ په سطحه یو سیال هیواد یو، هم به په اقتصادي برخه کې موږ تاسو په سیمه کې د یو سیال هیواد په توګه راڅرګندېږو، او په دې برخه کې کوټلي ګامونه دې پورته کېږي، روان دي. نو د دې نظام دوام، استحکام دا ستاسو په ملاتړ باندې کېږي.